بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه مو په خیر وي. راځو د مایکروسافټ اکسس 18 درس ته. د تیر درس په ادامه سره چې څنګه چې موږ پر کویری ویزارډ کې څلور کویرانې لرو، چې هغه څه یوه سمپل کویري ده، کروسټاپ کویري ده، فاین ډوپلیکیټ کویري ده، او همدارنګه دغه څخه وروسته انمیچډ کویري ده. پرون پر دوی کویرانو باندې موږ وغږېدو، پر هغه باندې بحث وکړې، مثالونه مې هم پرې ولیکله او رن مې کړله، په اهمیت باندې یې پوه سو، نتیجې مې یې لاسته راوړلې. نن راځو د درېیمه کویري چې د فاین ډوپلیکیټ کویري په نامه ده. د چی لپاره استفاده کیږي؟ د دې لپاره استفاده کیږي چې د یو ټیبل په کالم کې دوه والیو یو شانې یعنې مشابه موږ ته په لاس راکړي. ډوپلیکیټ دا معنی چې تکراري ډیټا موږ ته په لاس راکړي. راځو مایکروسافټ اکسس خلاص لرو، دلته ټیبل ډیزاین ته راځو، یو ټیبل چیش کوو، موږ یې ډیزاینوو. ایس ټي آی ډي به ولرو، دلته به اوټ نمبر ولرو، د هغه څخه وروسته ایس ټي نیم یعنې سټوډنټ نیم ولرو، شارټ به یې دلته به ایس ټي کلاس به ولرو، په څوم سیم کې دی، او دا به هم دا شی کلاس به راواخلو، څه به وکړو، نمبر به کړو، او بیا به د هغه څخه وروسته څه شی ولرو، پیس به ولرو. کنټرول ډبلیو ایس به کړو، ایس ټي ټیبل به کړو، په نامه به یې جوړ کړو، دا به هم نه وکړو. د دې څخه وروسته راځو ټیبل ته یې څه ډیټا درج کوو. فرض که زه راځم چېرته ورته وایم چې خان دی په شپږم کلاس کې دی، پیسې دی 1500 افغانۍ دی، او د هغه څخه وروسته ګل دی په هم په شپږم کلاس کې دی، خو د ده پیس څو دی 1500 افغانۍ دی، او د دې څخه وروسته طاهر دی، دی په څوم کلاس کې دی، په څلورم کلاس کې دی، پیسې څو دی 300 افغانۍ دی، او بیا هم رحیم دی چې په څوم کلاس کې دی، په څلورم کلاس کې دی، پیسې څو دی 400 افغانۍ دی. کنټرول ډبلیو هم. اوس راځو کریټ ډیزاین ته، کویري ویزارډ ته راځو، دلته فاین ډوپلیکیټ ته راځو او پر اوکې باندې کلیک کوو. کله چې پر اوکې کلیک وکړئ، لومړی موږ ته وایي چې ته ټیبل انتخاب کړه، یعنې غواړم چې په کم ټیبل کې زه تکراري والیو پیدا کړم، تکراري نوم پیدا کړم، تکراري ټلیفون نمبر پیدا کړم، تکراري اکاونټ نمبر پیدا کړم، یعنې هغه ستاسو په کردار یا ستاسو په سیستم جوړولو، ستاسو په ډیټابیس جوړولو، ستاسو په جدول جوړولو پرې اړتیا لري. که غواړې چې ټلیفون نمبر پیدا کړې، که غواړې کم ټیبل څخه غواړې، دلته به ته په لسګونو ټیبلونه ولرې په خپل سیستم کې، یعنې دا سیستمونه ستا چې بیخي تر 40 زیات ټیبلونه پکښې پیدا کېږي. ته به هغه ټیبل پیدا کوې چې ته غواړې په هغه کې هغه ستا تکراري څه پیدا کړې، یعنې زیاتره وخت اکاونټ تکراري باید نه سي، تذکرې نمبر تکراري باید نه سي، موبایل نمبر تکراري باید نه سي، دا شیان باید څه شي تکرار څخه مخنیوی وسي. راځم ټیبل انتخابوم، پر نیکسټ باندې به کلیک وکړم، دلته ماته وایي which field may contain duplicate information. کوم فیلډ ته غواړې، فیلډ دلته هغه کالم ته وایي، کوم فیلډ ته غواړې چې دا ډوپلیکیټ والیو پکښې جوړه سي، یعنې پکښې پیدا یې کړې. زه ورته وایم چې په کوم ځای کې، زه ورته وایم چې په ایس ټي کلاس کې، یعنې څو کلاسه موږ لرو، دا به راوړي دې خوا ته، او دلته به راسي نیکسټ، په نیکسټ کې به ورته ووایې چې سټوډنټ آی ډي او څه شي هم ورسره راوړه، دلته به دا هم ورته راوړم، دا به هم ورته راوړم. د هغه څخه وروسته پر نیکسټ باندې به کلیک وکړم، فینش به کړم. کله چې مې فینش کړل، دلته موږ ته سټوډنټ کلاس یا لومړی راوړل، ځکه موږ ډوپلیکیټ والیو په سټوډنټ کلاس کې پیدا کړله. دی ماته وایي څلور څلور شپږ شپږ، یعنې دوه دانې موږ ته څه شي دي دلته تکراري راغلي دي، چې سټوډنټ آی ډي هم سره راغلی ده، څلورم آی ډي ده، رحیم دی، درېیم آی ډي ده، طاهر دی، دوهم آی ډي ده څه شي دی ګل دی، او اول آی ډي ده د خان په نامه دی، یعنې هغه تکراري شیان یې موږ ته ټوله دلته راوړل. که اوس موږ راسو په ټیبل کې یو دانه بل درج کړو، د چا په نامه باندې، د بلال په نامه باندې، په درېیم ټولګۍ کې موږ لرو، د هغو پیس څو دی 1500 افغانۍ دی. کنټرول ډبلیو به ووهمه، پر فاین ډوپلیکیټ باندې به کلیک وکړم، بلال یې ماته نه راواخیستې، ځکه د بلال سره موږ تکراري څوک نه لرو، موږ ته یوازې هغه کسان راخي چې تکراري یعنې ډبل راغلي، دوه ځلې په سیستم کې موجود شوي، هغه کسان موږ ته راخي. دا اوس موږ د فاین ډوپلیکیټ کویري. د دې څخه وروسته موږ یو بله کویري لرو چې د انمیچډ په نامه ده. انمیچډ څه معنا؟ یعنې انمیچډ مخالف. کله چې موږ دوه ټیبل، دوه جدوله ولرو، فرض کړه دوې څانګې لرم، یوه څانګه مې په
مرکز ارزګان کې د بل څانګه مې په ولسوالۍ کې ده. غواړم کمې دندې یا کم بستونه یا کم چارټ لیست چې زه دلته په مرکز کې لرم هغه څانګې یا همغه کارمندان زه باید په ولسوالۍ کې هم ولرم. دوې څانګې لرم، لازمه 2 ټیبله 2 جدوله ورته جوړوم. دلته ورته لیکم چې EMP ID یعنې د کارمند ID ده، دا به اوټ نمبر کړم. د هغه څخه وروسته EMP څه شي EMP نیم دی، نوم یې لرو چې شي نوم دی، شارپ ټکس دی، او EMP چې شي EMP جاب لرو یعنې د وظیفه ده. او د هغه څخه وروسته بیا چې شي دی معاشري سالاري ده، دا به کرنسي کو، دا به کنټرول W کو، یس به کو. دلته ورته ولیکم چې سنټر برینچ یعنې مرکزي څانګه، دا به نو کم. د هغه څخه وروسته کریټ ته راځم، ټیبل ډیزاین ته راځم، دلته یو بل جوړوم EMP چې په نامه باندې EMP ID بیا ده، بیا هم اوټو نمبر دی. او دغه څخه وروسته EMP نیم لرو، دا شارټ ټکس دی، EMP جاب لرو او دا هم دا شی دی. او دغه څخه وروسته EMP سالري معاش لرو، دا به کرنسي کنټرول W به کې، یس به کې. دلته ورته ولیکئ چې ساب برینچ یعنې چې شي هغه فرعي څانګه، فرعي څانګه، دوې څانګې موږ لرو. اوس راځم زه لومړی کویري ورته جوړوم. کویري څه معنا؟ یعنې کویري وزارت ته راځم، انمیچډ کویري یعنې فایند انمیچډ کویري انتخابوم. دا به اوکې کړم. کله چې مې اوکې کړل دی وایي which table or query contains record you want in the query result. کوم یو درته غواړې؟ زه به لومړی سنټر یعنې هغه اصلي برنچ انتخاب کړم، دوهم به ساب برنچ انتخاب کړم، دریم وایي فیلډ ان سنټر برنچ او فیلډ ان ساب برنچ یعنې دوې څانګې موږ لرو، یوه فرعي ده یوه اصلي ده. غواړي چې کوم فیلډ یې ته د دوی د سره میچ کړي، یعنې کوم فیلډ به یې تا ته راوباسي چې دا په پلاني جدول کې نسته، یعنې هغه مخالفت یې پیدا کړي. زه ورته وایم چې د کارمند دنده، یعنې دا په دې دنده او په دې دغه څو دندې زه لرم، دا باید په هره ولسوالۍ کې موجود وي، یعنې په مرکز کې هم په ولسوالۍ کې هم. رابسې پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې. دلته به وایي what fields do you want to see، کوم فیلډونو ته غواړې امپلوي ID، زه دا ټوله غواړم سره ووینم. رابسې پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې، دا به فینیش کې. که چیرې اوس ورته وګورئ سنټر برنچ ویتاوت میچینګ ساب ریکارډ، یعنې موږ هیڅ ریکارډ نه لرو چې په کویري کې موږ ته په لاس راکړي. که زه اوس چیرې راسم سنټر برنچ ته راسم او په دې ځای کې ورته ولیکم چې خان یو کس زه لرم، چې خان یو کس لرم، وظیفه یې چې ده HR د منابع بشري ده، معاش یې 1300 روپۍ دي. کنټرول انټر به کوم. اوس که ساب برنچ ته زه راسم، پر دې ځای کلیک وکړم، د مستقیم ماته وویلی چې سنټر برنچ ویتاوت میچینګ ساب برنچ، یعنې په مرکز کې چې موږ یو کارمند د HR بشري لرو، خو هغه په ساب برنچ یا په فرعي څانګه یا په ولسوالۍ کې موږ نه لرو، مستقیم یې ماته وویله. خو کنټرول W وهم ساب برنچ ته راځم، هغه بست یا هغه پوزیشن چې دی هغه ورته ډکوم، د چا په نامه باندې دی، د بیلال په نامه یو کس لرم چې HR کې مې دنده ورکړله، د ده معاش دی 100,000 افغانۍ. کنټرول W به ووم. اوس به راسم سنټر یا هغه کویري به رن کړم. کله چې مې کویري رن کړله موږ ته به لیست خالي ښکاره کړي، ځکه موږ اوس په مرکز کې هغه کس لرو او په ولسوالۍ کې هغه کس لرو. په داسې صورت کې د انمیچ راځي چې کله موږ دوې څانګې ولرو، 2 جدوله ولرو، 2 ټیبله ولرو، خو په دواړو کې یو شانتي پوزیشنونه یا یو شانتي نومونه یا یو شانتي موبایل نمبرونه ولرو، باید هلته وي دلته وي. یعنې کله چې د دې ځای او د هغه ځای د فرق سره راوړي، دی د دې په دغه انمیچډ کویري د دې لپاره سپاره کېږي چې د 2 جدولونو تر مابین تفرق یا د دوی مخالفت یا هغه فرق لاسته راوړي. دا که چیرې فرض کړه زه راځم برنچ ته راځم، په برنچ کې دلته لاندې راځم، یو بل کس د جان په نامه لرم، هغه مې منیجر دی، منیجر د مې څو روپۍ دي؟ 13,000 روپۍ دي. او بل کس لرم هغه هم د ګل په نامه دی، د بیا څه شي دی، د بیا IT دی، او که راسم د معاش بیا څو دی؟ 14,000 روپۍ دي. کنټرول W وهم، پر کویري باندې به ډبل کلیک وکړم. کله چې پر کویري دا به یو پله بند کړم، بیا پر کویري ډبل کلیک وکړم، 2 کسان یې ماته لاسته راوړل، ځکه چې په اصلي برنچ کې موږ د منیجر او IT په نامه باندې 2 کارمندان لرو، خو په ساب برنچ یا په ولسوالۍ کې موږ یوازې HR یا منابع بشري لرو. نو موږ مجبور مکلف یو موږ ته میسج راکړي چې ته باید یو 2 کسه هلته ودرې. فرض کړه د هارون په نامه موږ یو کس لرو، هلته به راسو IT به کوو او معاش به څه وي؟ 13,000 افغانۍ وي. او د هغه څخه وروسته به بیا د فرحات په نامه یو کس لرو، فرحات په نامه یو کس لرو، هغه به هم چې کوو منیجر به کوو، 100 روپۍ به یې 3,000 افغانۍ به. کنټرول W به کوم. اوس به راسم پر کویري باندې به ډبل کلیک وکړم، دا دی موږ ته خالي لیست ښکاره سو، یعنې موږ دواړه څانګې سره یو ډول کې هغه پوزیشنونه چې په کومو څانګو کې وو هغه دواړه ورته ډک کړل. دا زموږ نننی درس د کویري وزارت څخه 2 کویرانې مې وویلې، یو فایند ډوپلیکیټ کویري وه او بل مې انمیچډ کویري وه. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. مخ ته مو ښه، الله مو مل.